توګه او د پښتو ادبي سوسایټۍ د ټولو ملګرو مننه کوو چې په 23 مئی د محترم اسرار د ټولو په یاد کې یو ډېره خوندوره ادبي دستور وکړې شوه. ما مخکې هم ویلي، اوس هم وایم، بیا به هم وایم چې د مهذبو ولسونو طریقه دا ده چې هغوی خپل مشران، خپل دانشوران، خپل اتلان نه هېروي. او د پښتو ادبي سوسایټۍ د شروع نه دا طریقه راغلې ده. دوی د خپلو ژوندو ملګرو په اعزاز کې هم دستوري کړي دي د خپل وس مطابق، او د تلویو په یاد کې هم دستوري کړي دي. نو د 23 مئی دغه دستوره د دې ښه سلسلې یوه اهمه کړۍ وه چې د مردان ناظم میر حمایت الله مایار پکې مشر میلمه و، او دویم زمونږ د سخن استاد سعادت سحر صاحب د لاچیک واټ نه راغلی و، مشر میلمه و. سعادت سحر سره په خصوصي توګه زما خو د مخکې نه او د اسرار صاحب هم ډېر ښه تعلق و. د هغوی لاچې ته تللي وو، او بیا یې ورته د اخري دور کې اسرار صاحب چې عمرې ته تللی و، نو یوه سفرنامې لیکلې وه. بیا وروسته زه خبر شوم چې خط یې ورته لیکلي و چې دا زر تر زره چاپ کړه، او دا زه ګڼو د خاورې مرتبه مو له سرونو ستره نه دي ممکن د خپلې سیمې روایات بدلول. ډېر نه دي ممکن د خپلې سیمې روایات بدلول. نو خوري به خپل سر پکې انجام یې دا دی. خپل سر پکې انجام یې دا دی. چا که په غلا غوښتې د خلکو مدنیت خرڅول. فکر مې کوو چې به مدام را سره مل اوسې. تا هم بس د ظلم، تا هم بس د سترګو په زنبل کې لا بدله دلته هر یزید په ضد حسین سره روان چې دي نه به وي پښتون که یې مکتب کې دا بدله کړه. بل په لمسه چې زما غریب خانې نه پاسي، د بل په لمسه چې زما غریب خانې نه پاسي، ځکه اعتبار مې د جانان د یارانې نه پاسي. د خپلې مینې نمایش په دې سبب نه کوم، بیا برکت د محبت د خزانې نه پاسي. د یوسفزي سردار خوددار طبیعت ماړه خویونه، د مودو تږې ستا د ډکې میخانې نه پاسي. انسان ته نه ګوري انسان په نظر، انسان ته نه ګوري انسان په نظر. ډېر عجیبه ستاسو د ښار خلک دي، او عزیز ده چې زما په شان څوک هم معاف نه کړو. زما په خیال کې ښه اوزګار خلک دي. بې خیالۍ ماتېږي، منګي ته ښکته شول، املا د لیونۍ ماتېږي. او لاړه ګودر ته مازدیګر کې د حمزو له سره، لاړه ګودر ته مازدیګر کې د حمزو له سره، د مست ټېل کې به منګی د ګلالۍ ماتېږي. او راته یې وویل چې مې مور رونه شکي غوندې دي، راته یې وویل چې مې مور رونه شکي غوندې دي، ډکې خسڼې په خطو چې د بلۍ ماتېږي. علاج درد درمل دی، ځان کې درمان دی. د ډېر غمجن زړه یو غم یاست، دماغ می سن کړل، خواهشات رد کړو، انا می قید کړه، حسد دفن شو، زه نه منکر شو. زړه راته بیا وایي ته اوس زما شو. زړګي کې چې یار وارد کړو، خاموشي راغله، سترګې شوې تورې، ساه پوتو شو، د زړه دوره بیا دوا وکړئ، بیا دوا وکړئ، بیا دوا وکړئ. وعدت کړې وه چې زر پیسې به درلېږمه،
زدا مدین علی چې تشې ګرځوما تا وعده کړې وه چې زر پیسې به درلېږمه تا وعده کړې وه چې زر پیسې به درلېږمه تا را سره کړې وعده وه زما خو تا نه جوړ هیله وه ترا سر کړې وعده وه زما خو تا نه جوړ هیله وه دیوه دې یاره دونستي دې وویستمه تا وعده کړې وه چې زر پیسې به درلېږمه تا وعده کړې وه زه کټی نه شم عین کې زه کټی نه شم دې کې ډېر بدرنګ یم او ستا نه به څنګه صبر شم ستا نه به څنګه صبر شم ځان سره په جنګ یم عشق زه باچا یم عشق کې زه باچا یم ځکه زه منن یم او نور چې مې ونه چړې نور چې مې ونه چړې ستا ته به مړو شلنګ یم ستا لټون کې زه تر اوسه در په در یم هم شلېدلی ګریوان زه خاورې په سر یم او بې د مینې هر څه شته په دې بازار کې پروفیسر صاحب بې د مینې هر څه شته په دې بازار کې څه چې نشته د هغې شي سوداګر یم فطرت راویښ شو ښایست پیدا شو محبت راغی ډکه د ژوند هستي راوړه مړې خاورې ګل شوې پرخې اوبه شوې سترګې بینا شوې ډکه د خوند مستی راوړه کرې د جهل خورې ورې وې عقل خاموش و فکر ویده و خیالونه نه وو لمر راښکاره شو علوم رڼا شول ژبه گویا شوه لکه د کند بستي یې راوړه ډېره مننه هسې راته مه وایه راځي راځي بس کسیا ډلې مې په زړګي راځي هسې راته مه وایه راځي راځي هسې راته مه وایه راځي راځي ستا د ننګو خواږه پې پاتې دي ځکه خو مې شونډو لمېږي راځي مور در باندې بیا نظر مات کړی دی بوی در ناشنا د سپېلني راځي ستا د یارۍ نه به توبه وباسم او دغه لانجې نه به توبه وباسم او که داسې وي د نفرتونو ډکه د زندګۍ نه به توبه وباسم او پکې دیدن چې یو بڅری نه وي پک صاحب پکې دیدن چې یو بڅری نه وي هغه کوڅې نه به توبه وباسم چې د غرور په پام مې وخیجوي داسې جذبې نه به توبه وباسم چې زه درځم او ته نه رادرومې چې زه درځم او ته نه رادرومې دې سلسلې نه به توبه وباسم تصویر به څنګه جوړوم د خپل ټوټې ټوټې ارمان تصویر به څنګه جوړوم وایه زړګی چې د ځان تصویر به څنګه جوړوم او ما نه دنیا ستا د ښایست ښکلا پوښتنه کوي ما نه دنیا ستا د ښایست ښکلا پوښتنه کوي چل راته ښایه د ایمان تصویر به څنګه جوړوم چل راته ښایه د ایمان تصویر به څنګه جوړوم او دا پاتې اوښکې راله بچ کړی د دنیا عالمه دا پاتې اوښکې راله بچ کړی د دنیا عالمه په وچو سترګو د جانان تصویر به څنګه جوړوم تاسو ښکلي ښکلي نظمونه مو واورېدل او ښایسته ښایسته غزلې مو واورېدې زه به ورسره هسې ګپ وکړم او ګپ داسې جوړ شو چې پرون ما ته پروفیسر هما صاحب د زیږون د ورځې مبارکي راولیږله ما ورته ویل بیخه زما هم ورته خیال شو چې نن 1 جون دی بیا د سند چې زموږ د ریډیو د سندې نیوز سوپروایزر او زما ورسره داسې سرسري پېژندګلو وه هغه 2 ځله راکته ټلیفونونه مو کړو بیا راسره اوږدې خبرې مو وکړې نو ګپ شپ در سره لګوم په دغه حواله
مبارک تشي نن ماتا د زیګون ورځ بختوره شپه په سر د همایون ورځ که سحر اعجاز چټه منان میمن دی مینان ته یادیږي د پرون ورځ عزیزانو او دوستانو نیکې هیلې دې راستولې غواړم ښه دې شي د ټولو د ژوندون ورځ اوس د 9 کالو بوډا ځوان شو کال دوه نورم زیاتېدی شي په سمون ورځ عمر تېر د پښتنو شو ټول د جبر په تیارو کې عمر تېر د پښتنو شو ټول د جبر په تیارو کې خدای راولې په پام زما روښانه سباونه او د دیدن په وږمو تاندو څخه راځه د مارینو منځ کې رامشه بېلتون ورځ او الله پاکه د ژوند لار راته اسانه کې صفا کې په رنګونو د شفق شه رنګینه قامي تړون ورځ او په دې تمه چې دا کسان د خپل راتګ جاري ساتي او ان شاء الله چې زموږ مهرباني